بسم الله الرحمن الرحیم. که په رښتیا سره څوک د ژوند په حقیقت پوه شي، نو په دنیا کې به ژوند ورته ډیر اسانه شي. ژوند په حقیقت کې د یو سفر نوم دی چې منزل او ډیسټینیشن آخرت دی. خو مشکل دا دی چې موږ او تاسو دې سفر ته منزل او ډیسټینیشن وایو، او که د دې سفر په دوران کې د څه تکلیف او مشکل سره مخ شو، خفه کیږو او بعضې وخت خو د ژوند نه هم ناامیده او مایوسه کیږو. پوهیږو چې په سفر کې انسان د قسم قسم لارو او مختلفو حالاتو سره مخ کیږي. کله په ډیرو سختو او د اغزیو نه ډکو لارو انسان تیریږي، کله غرونه او دریابونه مخې ته راځي، کله ښایسته او هوار میدانونه، ښایسته شنې دښتې او شنه باغونه مخې ته راځي. د سختو لارو نه زما مطلب د ژوند تکلیفونه او د شنو شنو دښتو او شنو شنو باغونو نه مطلب د دنیا راحتونه، اسانی او نعمتونه دي. نو د سفر په دوران کې خو موږ د دې ښایسته دښتو او باغونو احساس او سیل کولی شو، مګر د اوسېدلو دپاره خو پکې دایمي کور نشو جوړولی. البته د لږې دمې کولو دپاره پکې د لږ وخت دپاره دمه ځای جوړولی شو. همدارنګه په اغزنو او سختو لارو تلل او د تودو بادونو مقابله باید په صبر سره وکړو، او تصور باید داسې جوړ کړو چې دا وخت تیریږي او خپل منزل او ډیسټینیشن ته رسیږو. دا زموږ ژوند دی. د مرګ د منزل خواته روان یو. د مرګ نه وروسته دوه انجامه، یو د دوو نه زموږ منتظر دي، جنت یا جهنم. که د هدایت مطابق چا دا سفر کړی وي، په ښو او اسانو لارو یې شکر ویستلی وي، او په سختیو او تکلیفونو یې صبر کړی وي، نو جنت به یې د همیشه دپاره ځای وي. او که چا ناشکري او بېصبري کړې وي، نو ځای به یې جهنم وي. وما علینا الا البلاغ.